اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ګرانو قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمتllahi وبرکاتہ. یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم د یو ډیر بهترین عمل سره. تاسو څنګه چې زمونږ زمر ټي وي وګورئ او هغې زمونږ ویډیو تاسو خوښوئ خپل کمنټس ورکوئ، د هغوی دپاره زه ستاسو ډیره شکریه ادا کوم او امید کوم چې انشاءالله په آینده کې به هم تاسو همدغه رنګې زمونږ ملګرتیا کوئ. هغه دوستان چې چا اوسه پورې زمونږ یوټیوب چینل نه دی سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ هغه خویندې وروڼه زمونږ چینل لازم سبسکرایب کړئ، ځکه چې زما د وظایفو چې کوم شرط دی نو هغه زما د ویډیو سبسکرایب کول، زما د چینل سبسکرایب کول، د ویډیو لایک کول او په کمنټس کې یو بهترین د الله نوم الله اکبر سبحان الله ماشاء الله لیکل دي. نو زه همیشه ستاسو دپاره ډېر بهترین وظایف او عملیات راوړم. نن ما تاسو دپاره داسې یو ناشنا تحفه راوړې ده چې انشاءالله العزیز چې کوم دوستان یې واوري خویندې وروڼه یې واوري نو هغه به پرې خوشحالي او دته به د ټول عمر فایده وي او د داسې خلکو نه د تعویزګرو نه او د داسې خلکو نه ډاکټرانو نه به هغوی ته فایده حاصله شي. دا نننی چې کوم ویډیو ده دا د هغه پریشانو دوستانو خویندو ورونو دپاره ده چې کوم کسان روحانی مشکلات هغې ته وي. روحانی مسلې څه شی دي؟ جادوی ورباندې د جناتو اثرات یې ورباندې نظر بد وي ورته نور روحانی داسې بیماری وي چې هغه ډاکټرانو باندې ستړي شي، جسم کې دردونه یي، پریشانۍ یي، غوسه یي، ټینشن یي. نو دا څومره چې مسایل دي او هغه په خپل جسم کې څه کمی یا تکلیف محسوسوي نو هغه کسان چې کوم دي دې ته غوږ ونیسئ او که نور ملګري مې هغه غوږ ونیسئ نو هغه به مخکې نور خلکو ته ووایي. نن به تاسو ته روحاني غسل باندې خبره کوم او روحاني غسل به تاته ښیم، یعنی روحاني طور باندې لمبل. د دې لمبلو سره به انشاءالله العزیز تاسو د هر قسم بیماری نه چې هغه روحاني بیماری په سترګو نه ښکاري، ډاکټران پرې نه پوهېږي، که هغه څومره بد نه بد جادو وي، که هغه غوسه وي، ټینشن وي او دا څومره مسایل چې دي دې سره به ختمیږي. نو د ویډیو ته غوږ ونیسئ. طریقه کار د دې غسل دا دی چې آخري شپږ صورتونه د قل یا ایها الکافرون نه واله تر قل اعوذ برب الناس پورې د بسم الله سره مخکې به اول او اخر به درې ځل درود شریف وایي. د هغې نه پس چې کله بیا غسلخانې ته واشروم ته ننوځي نو دا دعا به ووایي بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دا دعا چې ووایي دا اکثر خلکو ته یاد ده ګنې یاد یې کوي. د هغې نه پس به غسلخانې طرف ته ورشي او خپل چپه خپه به مخکې کي، ګسه خپه به مخکې کي، غسلخانې ته به ننوځي او هغه ځای کې به د روحاني غسل نیت وکړي او دا کم چې دی اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث د غسل په دوران کې به دا په زړه کې به دا وایي خو په خوله به یې نه وایي، ځکه چې بیت الخلا کې واشروم کې باتروم کې د قرآن تلاوت کول یا درود ویل دا ممنوع دي، ځکه چې هغه ځای صفا نه دی، ګنده ځای. نو دا به همداسې وایي او په نیت کې به دا وایي چې د دې لمبلو سره زمانه دا څومره چې بیماریاں دا لګیا دي صفا کېږي، یو سلسله روان دا صفا کېږي، زه صفا کېږم. کله یې خپل غسل وکړو صفا شو نو د هغې نه پس بسې چلو کي بیا به داسې چلو کي چې بهر به د راوتو نیت وکړي. نو چې کله د غسلخانې نه بیا راوځي نو بیا به خیخ په مخکې کي، ګسه به وروستو کي، دا به راوځي او بیا به همغه شان چې ننوتو د بسم الله سره درې ځل اول او آخر درود شریف او بیا دغه شپږ صورتونه او بیا درود شریف دا به ووایي او هغې نه به راشي او بس انشاءالله العزیز د ده چې څومره روحاني مسله وي، که په ده باندې جادو شوی وي، که ده باندې د جناتو سایه شوی وي، آسیب وي، نظر بد وي، نو انشاءالله العزیز د دې روحاني غسل په وجه باندې به الله مکمل صفا کي، تندرست بشي او د چا خواته د تګ به هم څه حاجت پاتې نه شي، عمر ته د پیسو بچت وشي، عمر جسمانی مسله چې کوم دی جسمانی هغه مسله به دې حل شي. خو یو دواړو چې کوم زموږ خویندې وروڼه دي چې کومو کسانو باندې جنابت وي، غسل پې واجب وي،
هم بستري کړي وي نو هغه کسان دا غسل نشي کولی ځکه چې دې کې مخکې تلاوت کول دی او د غسل په دوران کې تلاوت منع دی نو دا به داسې چل کوي چې دا د جنابت د غسل نه به ولامبي او دا غسل د بیا وکړي دا غسل روزانه 2 ځلم کولی شي 1 ځلم کولی شي نو ان شاء الله العزیز یو څو ورځې چې مسلسل تقریبا 11 ورځې دا وکړي نو چې ستا څه مسله وي نو ان شاء الله العزیز وجود به دې سپک شي مسایل به الله حل کړي دوستانو دا زمونږ ویډیو ستاسو دپاره ماته ډېره ښه ښکاره شوه چې زه خپل کتونکو ته ورسوم او ستاسو همکاري ستاسو ملګرتیا زما په چینل کې دا به همیشه ستاسو زما سره وي ان شاء الله د یو نوي ویډیو سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم د هغې پورې مال اجازت راکوي د الله په امان